کچېرې په خوب کې سپی ووینې او سپی ستا و شاته را روان تا پسې منډې وهي او ته منډې جنې وهې، یا کچېرې سپی تا وخوري د دې څه تعبیر دی؟ او دغسې کچېرې په خوب کې مار ووینې، اژدها ووینې او دا تا پسې را روان وي، د دې څه تعبیر دی؟ اکثر خلک دې پوښتنې کوي په میسیجانو کې، په واتساپ کې پوښتنې کوي. ګوره کچېرې سپی ووینې په خوب کې او ته منډې جنې وهې، ته ډېر پریشان یې، نو پوه سه چې په تا باندې مالی پریشانی را روانه ده، یا ستا په ژوند کې داسې پریشانی را روانه ده، مشکل را روان دی چې هغه ستا د دوستانو د وجې دی، ستا د متعلقینو د وجې دی. نو پر خپل دوستانو باندې د حد نه زیات اعتبار مه کوه، د خپلو دوستانو سره ډېر په احتیاط باندې ګرځه. کاروباري لیول کې او دغسې تجارت والا معاملاتو کې ډېر په احتیاط باندې ژوند کوه. او سپی چې دی دغه پټ دشمن دی، که چیرې ته د چا سره ګرځې، د چا سره ناسته ولاړه کوې، نو ته د هغه سره ډېر په احتیاط باندې ناسته ولاړه کوه، چا باندې زیات اعتماد مه کوه، ورسره استغفار، د خپل ځان صدقه ورکوه او د خپل ځان حصار کوه، سهار و ماښام آیت الکرسي او آخري 3 قله وایه. او دغسې په خوب کې مار لیدل، په خوب کې اژدها لیدل، دغه هم ستا په خپلوانو کې، ستا په رشتهدارانو کې اشاره ده و پټ دشمن ته. هغه خپلوان، هغه رشتهداران چې هغه نه غواړي چې ستا ترقي وویني، ستا کامیابي وویني، هغه غواړي چې ته دې ناکامه سې، هغه ستا په ناکامۍ باندې پسې